أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. زما کار صبر جمیل دی چې و خلقو ته هیڅ شکایت ونه کم او هم د الله جل جلاله څخه د دغه خبرې د تحمل کولو او زغملو کومک غواړم چې دا د سورت یوسف د 18 نمبر آیات آخري حصه ده او بیا یې د دوی څخه مخ واړوه او پرېوته. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ما خپل ځان تر دې کم او کښته باله چې زما په باره کې د قرآن مجید نازل سي، مګر دا امید مې و چې شاید رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په باره کې خوب وویني چې د هغه په واسطه مې الله جل جلاله بری کړي، ځکه د انبیاو خوب حق دی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي په دغه وخت کې چې موږ سره ناست وو او ما و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شاور ګرځولې وه چې جبریل علیه السلام راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحیو په نزول کې پټ سو. د وحیو د نزول علامې و دوی ته ور معلومې وې، کم کیفیت چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحیو د نزول په وخت کې ورپېښېدی هغه حال ورته پېښ سو او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خولې راماتې سوې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ور ولاړ سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په یوه پټو سره پټ کړي او دوی په انتظار کښېنستل. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي په ټول عمر دغسې سخت ساعت نه دی راباندې تېر سوی لکه دغه د وحیو څو لحظې، ځکه بیرېدم چې اوس به د عایشې په نه براعت خبر یا حال راسي. رښتیا هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر کورنۍ دغه لحظې هغه شدیدې او د تشویشه ډکې لحظې وې. د آسمانه وحی نازلیږي او د هغه ډیرو خبرو چې تر یوه میاشتې زیات دوام وکړي د فیصلې لحظې دي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي مګر زه په والله هیڅ نه بیرېدم او نه مې تشویش درلودی، ځکه زه پوهېدم چې زه بری یم او الله جل جلاله ظلم نه کوي. نو وایي دغه د وحیو د نزول په وخت کې والله هیڅ نه بیرېدم او نه وارخطا وم. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحیو د نزول د حالته څخه ووتی خندل یې او اوله خبره چې یې وفرمایل هغه دا وه یا عایشه الله جل جلاله ته بری کړې. د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها مور و حضرت عایشه ته وویل و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ور ولاړه سه، شکر یې ادا که. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چې په خپل الهي براعت سره نازېده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه محبت چې د دې سره یې درلودی پوره باوري وه، نو یې وویل والله هېڅکله به و ده علیه الصلاة وسلام ته نسم ور ولاړه او بېله الله د هیڅ چا شکر به نه کم ادا. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې خلق دې راټول سي. خلق راټول سوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وختی او په خطبه ویلو یې شروع وکړه او د سورة النور هغه آیاتونه چې دغه اوس نازل سوه و مسلمانانو ته تلاوت کړه. الله عز وجل د سورة النور په 11 نمبر آیات کې فرمایي ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. یعنی بېشکه هغه کسان چې د عایشې رضی الله تعالی عنها په باره کې یې دغه لوی او غټ درواغ راوړي دي، دا ستاسې مسلمانانو څخه یوه ډله ده. ای صادقه مسلمانانو، تاسې د دغه درواغو ویل
د ځان دپاره شر مه بولئ، بلکې دغه د درواغو تهمت ستاسې دپاره خیر دی چې په هغه کې تاسې ته ثوابونه او درجې درکول کیږي. دغه خطاب و هغه مسلمانانو ته دی چې هغو ته د دغه واقعې په سبب تکلیف ورسېدلی و، خاصتا حضرت عایشه او د هغې کورنۍ ته. په ظاهره دغه واقعه زړه دردونکې واقعه وه، خو په دننه کې یې ډېرې فایدې پرتې وې. آیا دغه لږ فخر او شرف دی چې خالق الکائنات جل جلاله په خپل پاک کلام کې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها براءت او پاکي نازل کړه، او د دوی دشمنان یې خوار او ذلیله، رسوا او شرمنده کړه، او د قیامت تر ورځې پورې د ټولو قرآن ویونکو پر ژبه د حضرت عایشه د عفت او پاکۍ ذکر جاری دی. او که پس له نزوله د دغه مبارکو آیاتو و یو چاته شک یا شبهه پیدا سي، هغه کافر دی، ځکه د قرآن مجید د صریحو احکامو او آیاتو څخه انکار کفر دی. او تر دغه آیات وروسته هغه نور ټول آیاتونه چې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها براءت پکښې دی، د دغه ټولو آیاتو د نزول سبب دغه واقعه ده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې 3 نفره دې په درو ووهل سي. دا هغه 3 نفره وه چې په صریحو الفاظو یې خبرې کړې وې چې دغه 3 نفره د مسلمانانو څخه وه، منافقین هم نه وه، که څه هم مسئله د منافقینو څخه راشروع سوه او په یوه خبیثه طریقه سره یې عملي کړه. داسې دلیل یې پر ځان نه پرېښاوه چې دوی دې ونیول سي، مګر هغه چې په دام او مشکل کې ولوېده هغه مسلمانان وه. هغه مسلمانان چې خپله ژبه یې نسوای ټینګولی. نو مستح ابن ابي مستح رضی الله تعالی عنه په درو ووهل سو چې د اهل بدر څخه و، او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خاله زوی و. او حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها په درو ووهل سوه. حمنه د زینب رضی الله تعالی عنها خور ده، هغه زینب چې ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه ده، او د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بنده. په خپله زینب رضی الله تعالی عنها خپله خوله او ژبه وساتل. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي مګر زینب خپل ایمان وساتي، که څه هم هغه یې بن وه خو چپه خوله سوه، په دې موضوع کې یې خبرې ونه کړې. اما حمنه چې د زینب رضی الله تعالی عنها خور وه، ژبه یې ونه ساتل او په درو ووهل سوه. 3 د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاعر حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په درو ووهل سو، چې دا ټول مسلمانان وه او منافقان خلاص وه. د منافقانو د خلاصېدو دپاره 2 علته وه. یو دا چې هغو په اشاره او کنایه سره خبرې کولې، پر ځان یې دلیل نه پرېښاوه، خو نور خلق یې په څا کې واچول. او بل دا چې ټوله شرعي حدود یا جزاوي لکه قصاص، رجم، د لاس پرې کېده، په درو وهل د مسلمانانو د پاکېدو دپاره دي. د هغه ګناه څخه چې دوی کړې ده په پاکیږي، مګر منافقان چې اصلا کافران دي د هغو دپاره پاکېده نسته. خاصتا عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین چې الله عز وجل و هغه ته په دغه آیاتو کې اشاره کړې ده، او د هغه سزا او جزا یې هم ښولې ده چې هغه لره عذاب عظیم دی. هغه چې الله عز وجل فرمایي والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم، یعنی هغه څوک چې د دغه درواغو مشرتوب او رهبري کول، د دغه موضوع مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی و چې د ابی زوی منافق دی، هغه لره په دارینو کې ډېر لوی عذاب دی، په آخرت کې اور او په دنیا کې ذلت او رسوایي چې د قیامت تر ورځې به په منافق سره یادیږي. او الله عز وجل د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د رویې او فکر تعریف وکړي، کوم چې ده په دغه موضوع کې اختیار کړی و. الله عز وجل د سورة النور په 12 نمبر آیات کې فرمایي لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. یعنی ولینه کوم وخت چې تاسې دغه خبره واورېده، نو هغه ایمان درلودونکو نرو او ښځو
په خپلو مابینو کې د خیر ګمان کاوه او دوی ټول ویل دا خبره ښکاره او معلومداره درواغ دی. په دغه مبارک آیات کې د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه ورویې او کړنلارې ته اشاره ده. هغه داسې کوم وخت چې د دغه افک په متعلق فتنه او خبرې ډېرې زیاتې سوې، نو د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ښځې ام ایوب و ابو ایوب ته وویل یا ابا ایوب آیا ته دغه خبرې نه اورې چې خلق یې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په باره کې کوي؟ ده ویل اورم یې. ښځې ورته ویل نو ته څه وایې؟ ستا څه فکر دی؟ د عاقل او مسلمان سړي و جواب ته وګورئ. ابو ایوب ویل یا ام ایوب که ته د عایشې پر ځای وای دغسې دې کول؟ هغې ویل یا والله. ابو ایوب بیا وویل که زه د صفوان پر ځای وای دغسې مې کول؟ ښځې ویل یا والله، الله دې وساته. نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وویل عایشه صدیقه د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه لور، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه، د مسلمانانو مور تر تا ډېره بهتره او ښه ده. او بیا صفوان رضی الله تعالی عنه تر ما ښه او بهتر دی. نو څنګه به موږ پر دوی شک او ګمان کوو او د ځانه به خبرې کوو؟ دا ټوله درواغ دي. نو ابو ایوب الانصاري رضی الله تعالی عنه خپله ژبه وساتل او خپلې ښځې ته هم ور وښول چې په دغسې حالاتو کې سړی باید څه وکړي. د نورو سره هم باید په ادب او احترام معامله وسي. نو الله جل جلاله د دغه فتنې څخه خلاص کړي. او مستح رضی الله تعالی عنه هغه چې په درو ووهل سو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خاله زوی و. څرنګه چې ډېر غریب او مسکین و، نو خرڅ او مصرف یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپله ماله څخه ورکاوه. خو کوم وخت چې مستح رضی الله تعالی عنه په دغه موضوع کې بې له ضرورته خبرې وکړې، آیا دا مناسبه وه؟ دا د هغه کومک او نیکۍ بدله وه؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ده ټول مصرف ورکاوه او ده یې د هغه نیکۍ په مقابل کې پر لور افک ووایه. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قسم یاد کړي چې تر دې وروسته به مستح رضی الله تعالی عنه ته خرڅ او مصرف نه ورکوم. څو د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورة النور په 22 نمبر آیات کې فرمایي ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفوا ولیصفحوا. یعنی قسم دې نه کوي خاوندان د فضیلت او خاوندان د پراخۍ د مال چې د الله په لار کې به نفقه نور کوي خپلو اقرباو، مسکینانو او مهاجرینو ته، او ښایي چې عفو دې وکړي او ښایي چې تر هغه ګناه دې ورتېر سي. دا داسې آیات دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې و مستح ته د خرڅ او مصرف نه ورکولو څخه منع کاوه، بلکې په دې سره یې امر کاوه چې د مستح رضی الله تعالی عنه خرڅ او نفقه دې ورکړي. او نور هم الله جل جلاله پسې فرمایي الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. آیا تاسې خوښ نه لرئ چې الله عز وجل د دغه عفو په سبب مغفرت درته وکړي؟ او الله بخښونکی او د ډېر رحم خاوند دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دغه آیات شریف واورېدی څه ویل؟ ویل بلا یا ربنا نحب، یعنی بېشکه زموږ ربه موږ ستا بخښنه خوښوو او غواړو یې. نو یې هغه خپل قسم مات کړي، د هغه قسم فدیه یا کفاره یې ورکړه او د مستح مصرف او نفقه یې بیرته ورشروع کړه. په ځینو روایاتو کې راغلي دي چې هغه نفقه یې د پخوا په نسبت ور دوه چنده کړه. ورونو دا قصه ډېره اوږده قصه ده، ډېر تفاصیل پکښې دي. مقصد دا یوه فتنه وه چې یوه میاشت دوام وکړي. په دغه موده کې جهاد نه کېدی. د دغه فتنې په وخت کې جهاد بند سو، د مسلمانانو نور کارونه بند سوه. دا ټوله د ځینو خلقو د جرأت او دلاورۍ په سبب چې دغه لوی درواغ یې جوړ او نشر کړه. ورونو دا و موږ ته پند او نصیحت دی چې بې له صحیح معلوماتو باید د خلقو خبرې نه کو بیان، ځانونه د خلقو د عیب ویلو څخه وساتو، خاصتا چې هغه هم د یو چا پر عزت او شرف
طعن او ضربه وي. نن ورځ ځینې خلق د نورو خلقو د عزت د خرابولو دپاره خبرې کوي، بې له دې څخه چې د هغې خبرې تحقیق او صحیح معلومات وسي، یا په خپله د هغو خلقو څخه پوښتنه وسي. فقط یو خبر واورو او هغه خبر بې له تحقیق او معلوماتو ومنو او بیا یې په نشرولو کې کوښښ هم کوو. دا هغه ډېره لوی ګناه ده او دې ته افک ویل کیږي، لکه څرنګه چې الله جل جلاله هم افک بللی دی. لکه څرنګه چې مخکې مو درته وویل، پس له یوې میاشتې څخه دغه د شک او اضطراب، تشویش او پریشانۍ وریځې د مدینې منورې د فضا څخه ایسته سوې او رئیس المنافقین په داسې رسوایي سره رسوا سو چې پس له دغه سر نسوای پورته کولی. ابن اسحاق رحمه الله وایي پس له دغه واقعې څخه چې به یوه د نفاق واقعه پیښه سوه، تر ټولو د مخه به د ابی د زوی قوم او قبیلې و ده ته عتاب او سرزنش ورکاوه، په ډېر شدت به معامله ورسره کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل څنګه یې بولې یا عمر؟ په والله که مې په هغه ورځ وژلی وای چې تا راته وویل ویې وژنه، ډېر خلق به د ده پر طرف درېدلي وای، او که هغه خلق نن ورځ د ده په وژلو سره امر کم، خامخا یې وژني. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل په والله زه پوه سوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کارو کې زما تر کارو ډېر عظیم برکت سته. اوس به د هغه سره یو بیان درته وکم چې د بني مستلق د غزا او د حدیبیې د صلح تر مابین لیږل سوي دي. اول، د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه سریه د هجرت د 6 کال د شعبان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د بني کلب و قبیلې ته چې په دومة الجندل کې واقع وه ولېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه و خپل مخ ته کښېناوه او په خپل مبارک لاس یې لنګوټه یا عمامه ور وتړل او په جنګ کې یې په ښه معامله وسط ورته وکړي او ورته ویې فرمایل که دغه خلقو ستا اطاعت وکړي نو د دوی د پاچا لور په نکاح که. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هلته ولاړی او 3 ورځې دوی و اسلام ته دعوتول چې په نتیجه کې ټول قوم مسلمانان سوه او عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر سره مطابق د بني کلب د پاچا لور چې تماضر بنت الاصبغ نومېده په نکاح کړه چې د دې پلار د بني کلب د قبیلې رئیس او پاچا و. البته هغه وخت په جزیرة العرب کې ملوک الطوائفي وه، یعنی هرې قبیلې پاچا درلود. دوهم، د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه سریه همدارنګه د هجرت د 6 کال د شعبان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علي رضی الله تعالی عنه و بني سعد ابن بکر ته چې په فدک کې اوسېدل د 200 نفرو سره ورولېږي چې د دغه ټولۍ د لیږلو سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسېدی چې بني سعد ابن بکر غواړي چې د خیبر د یهودو سره کومک وکړي. نو یې علي رضی الله تعالی عنه د 200 نفرو سره ورولېږي. علي رضی الله تعالی عنه به د شپې تګ کاوه او د ورځې به کمین نیوی. په دغه وخت کې یې د بني سعد یو جاسوس ونیوی. هغه هم اقرار وکړي چې هو بني سعد د خیبر و یهودو ته ولېږلم چې موږ بني سعد د مسلمانانو پر ضد ستاسې کومک کوو په دې شرط چې د خیبر خرماوي یا کجور به موږ ته راکوئ. او دغه جاسوس د بني سعد د حیواناتو د یو ځای کېدو ځای ور وښوی. نو علي رضی الله تعالی عنه پر بني سعد حمله وکړه چې په هغه حمله کې یې 500 اوښان او 2000 پسونه په غنیمت ځینې بوتله او بنو سعد په خپله وتښتېده او د بني سعد رئیس وبر ابن علیم و. دریم، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سریه د هجرت په 6 کال د رمضان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و وادي القرا ته ولېږي ځکه هلته د فزاره قبیلې غوښته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ترور کې یا ووژني. د فزاره په قبیله کې یوه شیطانه ښځه وه چې ام قرفه ورته ویل کېده.
دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترورېدو دپاره 10 نفره جنګیالي د خپلې کورنۍ څخه سره یو ځای کړي وه. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورولېږي چې دغه ښځې او د دې کورنۍ ته جزا ورکړي. په دغه سریه کې سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه هم ورسره و. سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه وایي زه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره ووتم. د سهار تر لمانځه وروسته موږ پر دغه قبیله حمله وکړه. هغه کسان چې وژل کېده ووژل سوه، خو ما یوه ډله ولیده چې ښځې هم پکښې وې او د غره و طرف ته په تېښته رهي وه. زه پر دې وبېرېدم چې تر ما د مخه به و غره ته ورسېږي. نو مې د غره او د دوی په مابین کې غشي وویشتل. دوی چې غشي ولیده ودرېده. په دوی کې یوه ښځه وه چې ام قرفه ورته ویل کېده او د دې سره د دې لور چې ډېره ښایسته وه ورسره وه. دوی مې بندیان ونیول او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته مې راوسته. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د دې لور ما ته په بخښه راکړه. بیا چې مدینې منورې ته راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام قرفه لور زما څخه وغوښتل او بیا یې مکې مکرمې ته ولېږل چې په دې سره د مسلمانانو بندیان د هغه ځای څخه راخلاص کړه. ام قرفه چې ډېره شیطانه ښځه وه او دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترورېدو اراده یې کړې وه او د خپلې کورنۍ څخه یې 10 نفره جنګي پهلوانان د دغه کار دپاره تیار کړي وه. خو دا په خپله جزا ورسېده او هغه 10 نفره یې ووژل سوه. څلرم د کرز ابن جابر الفهري رضی الله تعالی عنه سریه. کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې د بدر تر غزا د مخه یې د مدینې منورې پر اطرافو حمله وکړه او بیا مسلمان سو او د مکې مکرمې د فتح په ورځ په شهادت ورسېدی. نو د هجرت په 6 کال کې د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه په عرنیین پسې ولېږي چې قصه یې داسې وه. یوه ډله چې د عقل او عرینه د قبیلو څخه وه مدینې منورې ته راغله او په اسلام سره یې اظهار کاوه. یعنې په زړو کې مسلمانان نه وه خو په ښکاره سره یې اسلام راوړی او دلته په مدینه منوره کې اوسېده. څو په یوه مرض اخته سوه چې په عربي کې وخم ورته ویل کېږي. ساري او وبایي مرض دی. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر کړه چې هغه ځای ته ولاړ سئ چې هلته د مسلمانانو د بیت المال اوښان ساتل کېده او د دوی د مرض د علاج لپاره دې د دغه اوښانو بولې او شیدې څښي. دوی هم لاړه او دغه بولې او شیدې څښل تر څو چې الله جل جلاله جوړ کړه. کم وخت چې صحت پیدا کړي او جوړ سوه نو یې هغه د اوښانو ساتونکي او تربیه کوونکي ووژل. اوښان یې ورسره بوتله او پس له اسلامه بیرته کافران سوه. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوی په طلب پسې کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه د 10 نفرو اصحاب کرامو په ملګرتیا ولېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم و دغه عرنیینو ته شرا وکړه ویل الهي لار ځینې ورکه کې او پر دوی یې تنګه کې. الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دعا قبول کړه او د دوی څخه لار ورکه سوه. څو کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه پسې ورورسېدی او دوی یې ونیول او بیا یې د دغه خلقو پښې او لاسونه ور پرې کړه. سترګې یې ور وچاودلې او په دغه درس کې یې تر مرګه پورې پرېښول. دا د دوی د هغه عمل جزا وه چې یو وارې اسلام راوړي او بیا مرتدان سوه. پر دې سربیره د اوښانو ساتونکي ووژل او اوښان یې ورسره بوتله. ورونو دا هغه غزاوې او سریې وې چې د خندق او بني قریظه تر غزاو وروسته پیښې سوي وې. مګر په دغه ټولو غزاو او سریو کې داسې تریخ جنگ نه دی سوی چې زیات قتل او قتال دې پکښې سوی وي. په دغه ټولو غزاو او سریو کې کوچني حملې سوي دي چې په حقیقت کې دغه سریو ته موږ معلوماتي دورې او تادیبي حملې ویلی سو چې دا د هغو قبیلو د بیرولو دپاره کېدې چې تر اوسه یې د اسلام قوت نه باله او پس له هغه څخه
چې موږ دغه حالات په دقت سره تر نظر وباسو، موږ ته دا رامعلومیږي چې د خندق تر غذا وروسته د ورځو تېرېده د مسلمانانو په ګټه وه او د اسلام د دشمنانو معنویات مخ پر نړېدو وه. د اسلام دشمنانو ته دا امید نه و پاته چې پر اسلامي دعوت دې کامیابه سي او د مسلمانانو شان او شوکت دې ورمات کړي، خاصتا د مسلمانانو برتري او لوړوالی هغه وخت ثابت سو چې قریشو د حدیبیې صلح ورسره وکړه. په حقیقت کې د حدیبیې صلح نه وه، بلکې دا فتح او د اسلام پر قوت اعتراف و او دا په جزیرة العرب کې د اسلام پر وجود او بقا اقرار و. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.